سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز 40 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1440 هجري لمریز کال د سلواغې 9 چې د 2026 زیږدیز کال د جنوري له 9 سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز 40 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. روسیې ته د افغان پلاوي سفر. د ملي دفاع وزارت یو لوړپوړی پلاوی روسیې هیواد ته په رسمي سفر لاړ. له افغان ماشومانو دوامداره ملاتړ. افغانستان کې د جاپان سفیر او د یونیسف استازي د افغان ماشومانو لپاره پر دوامداره ملاتړ خبرې کړې دي. او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سخت د لوږې بحرانونو سره مخ دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملي دفاع وزارت یو لوړپوړی پلاوی روسیې هیواد ته په رسمي سفر لاړ. د ملي دفاع وزارت ویلي چې د یاد وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معینیت معین مولوي محمد قاسم فرید په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوی روسیې هیواد ته د رسمي سفر په لړ کې له روسي سیال واسیل اوسماکوف سره لیدلي. یاد وزارت زیاته کړې چې د یاد سفر پر مهال د دواړو لوریو ترمنځ پر یو شمېر مهمو امنیتي موضوعاتو د هغې له ډلې سیمه ییز امنیت، متقابل همکارۍ او د امنیتي ننګونو د مخنیوي په اړه هر اړخیزه خبرې کړې دي. د غرض دواړو لوریو د دوامداره اړیکو پر اهمیت ټینګار کړی. افغانستان کې د جاپان سفیر او د یونیسف استازي د افغان ماشومانو لپاره پر دوامداره ملاتړ خبرې کړې دي. افغانستان کې د جاپان سفیر مساماتو ملپلاوي او د یونیسف استازي تاج الدین اویلا د لیدنې پر مهال د افغان ماشومانو لپاره پر دوامداره ملاتړ خبرې کړې دي. د یونیسف استازي ویلي چې دواړو لوریو د بنسټیزو خدمتونو د ساتنې او همدارنګه د زده کړې، روغتیا او د ماشومانو د ساتنې د خدمتونو د دوام او لاسرسي پر اهمیت ټینګار کړی، څو دا خدمات د افغان ماشومانو لپاره د لاسرسي وړ پاتې شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سخت د لوږې بحرانونو سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سختو لوږې بحرانونو سره مخ دی او له هرو 3 کسانو څخه یو یې په بیړني ډول خوړو ته اړتیا لري. یاد پروګرام ویلي چې د ډنمارک بهرنیو چارو وزارت مالي مرستې له لارې توانېدلی چې تر ټولو زیانمنو خلکو ته پر وخت او په اړینو سیمو کې ژوند ژغورونکې مرستې ورسوي. دغه پروګرام زیاته کړې د مرستې د هغو کورنیو لپاره حیاتي ارزښت لري چې د خوړو له سخت کمښت سره مخ دي. ترکي کمپنۍ غواړي پر نوې ټکنالوژۍ سمبال د اوبو برېښنا توربینونو نصب او د تولیدي فابریکو پر بیا رغونې پانګونه وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر ملا عبدالحق همکار د ترکي برېښنايي تجهیزاتو کمپنۍ مسؤل ګونای کوسای سره په خپل کاري دفتر کې د اوبو برېښنا یا هایډرو پاور په اړه د پانګونې، تجهیزاتو ترمیم، نویو کولو او عصري ټکنالوژۍ پر مټ د نوې کېدونکو برېښنا نویو سیسټمونو نصب په اړه خبرې کړي دي. نوموړي ترکي پلاوي ته ډاډ ورکړی چې د برېښنا او برېښنايي تجهیزاتو تولید برخو کې د پانګونې لپاره هر ډول اسانتیاوې رامنځته شوي او ټول پانګوال اړوند برخو کې پانګونې کولی شي. بلور د یادې کمپنۍ مسؤل زیاته کړي چې غواړي افغانستان کې له اوبو څخه د برېښنا تولید، د شته تولیدي سرچینو توربینونو رغونې او نویو عصري لوړ ظرفیته توربینونو نصبولو او د تخنیکي کارکوونکو ظرفیت لوړونې برخو کې پانګونې وکړي. د غرض دواړو لورو ټینګار کړی چې د افغانستان برېښنا شرکت او یادې کمپنۍ تخنیکي څانګو ترمنځ ګډې ناستې ترسره او د هیواد ولایتونو کې د شته اوبو سرچینو څخه د برېښنا تولید برخو کې تخنیکي ارزونې ترسره شي. او وروستی خبر هم دا چې لومړي ځل لپاره په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ملي روغتون په خدماتو پیل وکړ. د اسلامي امارت عامه روغتیا وزارت له لوري لومړي ځل لپاره په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ملي روغتون پرانیسته ترسره او په خدماتو یې پیل وکړ. په همدې موخه جوړې شوې غونډه کې د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي ویلي چې دا روغتون به د سرطاني ناروغانو لپاره د درملنې او امید یوه سرچینه وي.
نوموړي زیاته کړې چې د هند له هیواد سره په همکارۍ به د روغتون کې د راډیوټراپي خدمات هم برابر شي او تر اوسه هند هیواد د سرطاني ناروغیو درملنې برخه کې د $1 ملیون چې 10 ټنه درمل او طبي تجهیزات پکې شامل دي مرسته کړې ده. بلور د اروپایي ټولنې استازو د خپلو هر اړخیزو ویناو سربیره د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې په برخه کې د دوامداره همکارۍ ډاډ ورکړی. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله پامان.